عطا محمد نور نړۍ د طالبانو سره تعامل او همکاري بند کړي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور د ځینو هیوادونو هغه پریکړه ستایلې چې د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو معرفي کولو په اړه یې کړې ده. نوموړي همداراز غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې له طالبانو سره هر ډول همکاري او تعامل بند کړي. ښاغلي نور پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، اسلامي جمعیت د اعلامیې له لاسلیکونو هیوادونو څخه د مننې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو سره د همکارۍ او تعامل له هر ډول لاره بنده او افغانستان ته د ولسواکۍ د ستنېدو ملاتړ وکړي. هغه زیاته کړي، د ځینو هیوادونو دا پریکړه د طالبانو د سیاسي مخالفتونو او د هغو خلکو حقانیت ثابتوي چې د طالبانو د ظلم پر وړاندې یې غږ پورته کړی دی. د یادونې وړ ده چې آلمان، کاناډا، هالند او اتریش هیوادونه وایي طالبان په افغانستان کې د ښځینه حقونو د نقض او جنسیتي توپیر له امله د عدالت نړیوالې محکمې ته معرفي کوي. په عین حال کې 24 نور اروپایي او غیر اروپایي هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د دې پریکړې ملاتړ کړی دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا